السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا 23 مارچ دی نن. جی جی. ټول مناوي کنه؟ جی جی. دا ولې مناوي؟ خوشحالي ورځ ده. نه د څه شي د اختر دی نکریزي دی څه چل دی؟ دا 23 مارچ دی. د قائد اعظم ورځ ده. قائد اعظم څه وو لکه هغه څه کړي وو؟ آزاد کړی وو. پاکستان آزاد کړی وو. پاکستان آزاد کړی وو او په 14 اگست یې څه کړي وو؟ پاکستان آزاد. صحیح ده، مهرباني، ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 23 مارچ دی نن وروره. او جی. دا ولې مناویږي؟ چې دا قرارداد پاکستان ریزولوشن دی او پاکستان دی. دا کله قرارداد پاس شوی و؟ دا موږ سره چې 27 مارچ 1940 نن 23 مارچ دی وروره. ها جی. د مناولو وجه څه ده؟ په څه وجه خلک مناوي 23 مارچ؟ دا د پاکستان چې آزاد شوی دی دی وجه ته آزاد کوي مناوي. لکه یوم پاکستان څنګه آزاد شوی دی؟ لکه بیان کې دا بیان خو سمو معلومات مونږ ته نشته. آزاد شوی او په دې ورځ باندې په دې ورځ باندې آزاد او په 14 اگست باندې څه چل شوی؟ 14 اگست 1947 14 اگست کوم پاکستان آزاد شوی او کوم 14 اگست کوم نه پاکستان ملک کوم هغه آزاد دی. او بیا په 23 مارچ څه شوی و؟ 23 مارچ باندې دا پاکستان چې کوم زمونږ انډیا او د پاکستان بیلتون شوی و. بیلتون شوی و. ډېره مهرباني، ډېره دا 23 مارچ دی دا خلک ولې مناوي وروره؟ صرف دا راته پته ده چې به دې قرارداد پیښ شي او نور راته څه پته نشته یار. قرارداد د څه شي و جي؟ بس د پاکستان باره کې و جي. خو ټولې خبرې د پاکستان 14 اگست هم دی لکه 23 مارچ هم دی، خو دا وجه څه ده؟ مناولو وجه څه ده؟ بس یار اصل خبره ده د نن سبا سیاست موږ نه هر څه هېر کړي دي که نه، نو دې وجې نه بس څه نه شو ویلی یار. پاکستان هم هېر کړی دی. پاکستان هر څه هېر سټرابري خو درته یاده ده که نه؟ او سټرابري یاده د خپل پیدایش ایران هم هېر کړی دی. صحیح ده، ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. د 23 مارچ خلک ولې مناوي جي؟ دا پاکستان ډے د په دې ورځ باندې زموږ چې کوم مشران و هغې پاکستان یو نظریه پیش کړې وه. مطلب 23 مارچ چې کوم دی دې باندې موږ پاکستان ډے مناوو. مطلب موږ د خپل ملک سره مینه ظاهرو. دا دې ورنږدې خو لږ فاصله پکې شته. ښه جي ښه. specifics there is a specific word for that. تاسو لږ دې خواشي پاکستان ډے مطلب موږ چې موږ خپل ثقافت څه چل شوی او څه خبره خو به یې که نه؟ 23 مارچ سجي 23 مارچ 1940 باندې سجي کوم ریزولوشن پاس شوی و چې ډېر درته یاد دی. مطلب دا چې ریزولوشن صرف لفظ د نه هېر دی. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا 23 مارچ خلک ولې مناوي جي؟ 23 مارچ خو دا پاکستان آزاد شوی و. 23 مارچ او په 14 اگست چل شوی و. 14 اگست باندې خو آزاد شوی و. 23 مارچ باندې دې هغه مطلب هغه چې درې وه نقشه نقشه پاس ولې مناویږي جي؟ انډیپندنس ډے ده که نه؟ انډیپندنس ډے ده. رایټ. څه شوي وو په 23 مارچ باندې؟ په 23 مارچ باندې موږ دفاع کړې وه د خپل ملک. د څه شي؟ د خپل کنټري دفاع هم کړې وه، ډیفینس هم کړی وو 23 مارچ باندې. 23 مارچ ٹھیک شو جی، ډېره مهرباني، ډېره شکریہ. 23 مارچ خلک ولې مناوي وروره؟ 23 مارچ 1940 کې پاکستان انډیا نه بیل شو او 14 اگست 1947 کې پاکستان آزاد شو. په 23 مارچ باندې جدا شولو، انډیا نه موږ بیل شو ځان ته. خزان له بیل شولو بیا په 14 اگست باندې چې دی نو په 14 اگست 1947 پاکستان آزاد شو. آزاد شو. ډېره مهرباني، ډېره شکریہ. له کیمرې ته وګورئ چې راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا 23 مارچ وروره خلک ولې مناوي؟ 23 مارچ ها دا والله نه پوهېږم استاد دا ته څه اول نه راځي راته به څه ووایو. ښه د پته نشته؟ نه نه ما زه صحیح ده، دې کیمرې ته وګورم. دا 23 مارچ خلک ولې مناوي جي؟ دا چې دې ورځ باندې علامه اقبال یو خوب کتلی او د هغې تعبیر دپاره 23 مارچ 1947 1940 کې 40 کې تاسو ته بچې پته شته 23 مارچ ولې مناوي؟ تاسو ته پته ده بچې؟ 1940 تاسو صحیح جواب ورکو، خو ریزولوشن آف پاکستان و جي قرارداد منظور شوی. ډېره مهرباني. علیکم السلام. دا 23 مارچ بچې خلک ولې مناوي؟ کوم 23 مارچ موږ څه پېژنو؟ نه پېژنې؟ 14 اگست باندې څه شوي وو؟ 14 اگست
پاکستان آزاد شوی ټول او په 23 مارچ په څه شوي ده نن ورځ چې ده دا نن ورځ چې دا نوم را نه شوی غلام باندې پکې شوی دی هغه دې ورځ باندې راغلی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا 23 مارچ خلک ولې مناوي جی؟ 23 مارچ بس په دې ورځ چھٹی ده کنه جی. چټۍ نه علاوه هم څه خوبي خوش ته کنه؟ چھٹۍ نه علاوه ډېر خوبیانې دي بس هر سړی خوشحالۍ دپاره مناوي نو څه شي خوشحالي ده کویدن دا واده دی لکه څه چل دی؟ نه کویدن واده خو نه دي مړه همداسې بس خلک هسې خوشحالي هېڅ بېسه صحیح ده ډېره وعلیکم سلام. وروره دا 23 مارچ خلک ولې مناوي؟ 23 مارچ ځکه مناوي په 1940 کې په 23 مارچ باندې پاکستان قرارداد منظور شوی و. یاره زبردست ده چایوالا دی او چایوالا چې دی جواب صحیح راکړو ډېره مهرباني وروره الله دې عزت وکړه. پینونه خو هم دو ایښي دي که نه جواب به صحیح نه راکوي.